السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی الحاد ستوي او ملحدین څوک دی او د دې نظریات او عقاید سری ملګریا دا یو لوی سوال دی الحاد الحد یلحد الحادا د صحیح لارینه اخوا شوی ته وای یعنی چې صراط مستقیم نه غلار پریک دی او گمراه شي او څوک د الله د وجود نه انکار کوي د ملحد دی یو څوک دا نظریه لري د کائنات خود به خود پیدا شوی دی د ملحد دی یو څوک کوئی د کائنات الله پیدا کړی دی خو خپل چلیږي هغه چلون کې نه دی د ملحد دی یو څوک د پیغمبر د رسالت نه انکار کوي د ملحد دی یو څوک د ختم نبوت نه انکار کوي د ملحد دی یو څوک د عذاب قبر نه انکار کوي د ملحد دی یو څوک د قبر د ژوند او ژوندۍ نه انکار کوي د حیات النبی صلی الله علیه وسلم نه انکار کوي د تقلید د امامانو نه انکار کوي د ملحد د په دین کې او ثابت شوه مسلې نه انکار کول دویم ملحد ستوینو الملحد هو الكافر بالله وبالاديان كلها د الله جل جلاله د الله رب جلال نه انکار کوونکې ته ملحد وي چې هغه د الله نه انکار کوونکی او د دین او مذهب نه هغه بیزار وي برابر خبر ده که هغه دین واقعي اسماني دین وي یا هغه دین د ځان نه جوړ شوی دین وي صحیح دین وي که باطل دین وي خو د دین هغه بیزار وي نو دغه سړي ته ملحد وي به الحاد قرآن مجید کې په یو بل معنی سره مستعمل دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وذروا الذین یلحدون فی اسمائه خو دلته زمونږ هغه زیر باس نه لري ملحدین چې د دې عقاید نظریات خو ګڼ دي انشاءالله وخت په وخت به مونږ بیان کو خو نن دومره د ملحدین د الله د وجود نه انکار کوي د عقلي دلایلو په بنیاد باندې سر نقلي دلیل د قرآن او سنت نه د هغوی سره نشته نه د مخکیني اسماني کتابونو نه بلکې صرف د عقل په بنیاد باندې عقلي وسوسې فلسفې د هغې په بنیاد باندې انکار کوي دوی وایي د هر څه خود به خود چلیږي فطرتن د هر څه خود به خود پیدا کېږي فطرتن نه خدا چا پیدا کړي دي نه څوک د دې چلونکی نشته دی دیو د دویمه ډله په دې کې هغه د چې هغه د مذهب په باره کې د تذبذب شکار شوي دیو نه خو انکار کوي او نه اقرار کوي بعضې پکې بیا غري زمونږ علاقو کې چې بیا منتقي نیم ملحدین دي دیو اقرار خو کوي چې الله تعالی د کائنات پیدا کړي دي لیکن بیا دیو وایي دا اوس خود به خود چلیږي څوک د دې چلونکی نشته دی او بعضې پکې هغه دي هغه د عقلي علومو په بنیاد باندې د مذهب نه د دین نه انکار کوي او یو ډله پکې هغه ده چې هغه د اسلام په باره کې څه معلومات لري څه د ساینس په باره کې لري دغه ټول دیو یو ځای کړي دي او د هغې د وجې نه په شک کې شوي دي زموږ معاشره کې اکثر هم دقه نفسیاتي ملحدین دي او یو ډله په دیو کې هغه ده او دغه ډله خو دا کومه چې ما ذکر له د انسانیت د ټول نه لوی مذهب دی دقه ګڼي بس دیو انسانیت د ټول نه لوی مذهب دی دیو وجه نه دیو د دین او مذهب او د قرآن او حدیث او د الله د وجود نه چې انکار کوي نو هلته د انسانیت چغه لګي زمونږ بعضې خلک هم الله دې رحم وکړي الله دې په موږ خپلې پردې راواچي الله دې امان وکړي رحم وکړي په موږ باندې زمونږ بعضې ډېر خلک دې د ملایانو جامو کې هغه هم د دې شکار شوي دي یو ډله په دیو کې هغه ده چې هغوی انسان آزاد دی په خپل خیر او شر کې دې ته اختیار دی چې هر څه کوي انسان د خیر او شر خالق دی نو دا مختلف قسمه نظریات د خلکو بیا منتهی کېږي باقي دغه ملګري ته زه وایم چې کوم شکوک شبهات تاسو رالیږلي دي نو خو ما درته صرف د الحاد او د ملحد تعریف وکړو ما درته دا وښودل چې چا ته ویله کېږي د هغوی نظریات څه دي مخکې به هغوی چې کوم شکوک او عقلي دلایل دي شبهات دي زه به هغې انشاءالله اسانو ټکو کې اسانو الفاظو کې انشاءالله ولز دغې جوابات کوم هغې ته بیا تاسو مخکې منتظر اوسېږئ جزاکم الله خیر